ذهب الذين إذا مررت بدا غورا وینا فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار همیشه خلقو ته معافي کوه څه معلومه ده کېدی سي چې ته هم د یو چا ګناهګار فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا د طاقتور سړي نقصان مکوه ځکه هغه ستا دنیا په خطره کې اچوي او د کمزوري سړي هم نقصان مکوه ځکه هغه ستا آخرت په خطره کې كل على طاعاته يتدثر يبكي مصلاهم على دمعاتهم في په ژوند کې به خوشحالي هلته تا ته حاصلیږي چې ته د خپل ژوند مقابله د نورو د ژوند سره کول پرېږدې د بل چا سره ځان متله مه ولوړو کسان ته ګوره همیشه به خوشحاله اوسې ذكراهم في أسطر تحيي بنا جيلا به أملا عظيما ينظر وبكت په ژوند کې د خوشحاله اوسېدلو راز دا دی چې ته خپله ماضي تسلیم که مخکې تا څه کړي دي هغه تسلیم که د مستقبل فکر پرېږده د حال خپل حال بهتره جوړ که چې اوس ته په څه حال کې أملا عظيما ينظر سلف عظيم في المحامد ورثوا طه الكريم د خوشحالۍ تعلق د هغه څه سره نه دی چې کوم څه ستا سره نسته او ته د حاصلولو تمنا لرې بلکې چې کوم د مخه څه ستا سره در سره دي په هغه باندې مطمئنه اوسېدل تا ته خوشحالي نصیب کوي رباه فاجمعنا بهم في جنة وأنر بذكراهم طريقا يعبر دا دنیا مکافات عمل دی نن چې ته د چا په لاره کې یو ډبره غورځوې نو پر روانو وختونو کې به دغه ډبره دغه کان ستا دپاره غر جوړ سي إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على که چیرې د دوستۍ رشته نه جوړېدلی نو انسان به کله هم دا یقین نه کولی چې اجنبي خلک پردي خلک کله کله داسې دوستان سي چې در خپلو خپلوانو قریبانو هم خواږه سي نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى که چیرې موږ د خپلې ژبې څه چې کوم مصیبتونه او آفتونه راځي د هغه جایزه واخلو نو دا به را معلومه سي چې خاموشي کې څومره ډېر راحت او آرام طاعاته يتدثر يبكي مصلاهم على دمعاتهم في كل حين ځینې کسان ټوله شپه د جنت دعاګانې غواړي لیکن چې کله سهار سي نو بیا د نورو ژوند دوزخ جوړ يوم اللظى في روحهم تتسعر ذكراهم في أسطر تحيي بنا که چیرې د نیتونو اثر پر مخانو ښکاره کېدلی نو زموږ په معاشره کې د نن سبا په وختونو کې به هر سړي چادري کړې ولی مخ به پټ کړی ولی برقه به یې اچولی وی پر مخ باندې حجاب به کړی ولی ذكراهم في أسطر تحيي بنا جيلا به أملا عظيما ينظر انګریزي مې دومره وویلی چې انګریزانو ته هم ویلی سو لیکن قرآن مې دومره نه دی ویلی که چیرې د یو چا پلار مړ سي چې بیا زوی جنازه وکړي والسلام